شیخ صاحب سوال لا دی چې یو کس کور لري، مثال درې صورته به زه بیان کړم. کور دی د خپل ځان دپاره اخیستی دی، کور دی پراپرټي ده جوړ کړی دی، په کرۍ ورکړی دی، او کور دی خرڅې مطلب پراپرټي خرڅې، په کومو کې زکات شته او په کومو کې نشته شیخ صاحب؟ کور او ځمکه دا دواړه همدغه درې قسمونه لري تاسو چې څنګه ذکر کړل. یو هغه دی چې کور د خپل اوسېدو دپاره دی او ځمکه د خپل کشتوکر دپاره ده. په دې کې په اتفاق د فقهای کرامو زکات نشته، او دا وجه ده چې صحابه کرامو په دور کې صحابه کرامو کورونه لرل، ځمکې لرلې د کشتوکر، نو د هغې د حاصلاتو نه د ځمکې د حاصلاتو نه زکات اخیستل شوی دی، لیکن خود د دې ځمکې زکات چې دا قیمت کې د زکات دا نه دی اخیستل شوی. دویم هغه کور دی چې سړي په اجاره باندې